سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. نن دوستانو ویډیو د دې په اړه ده چې مونږ څنګه کولی شو چې مونږ یو موبایل یا مثلا مونږ خپل موبایل په یو ځای کې کیږدو، نه په هغې باندې څوک چاته زنګ ووهي او نه په هغې باندې څوک زیلوټ وکړه او هېڅ چاته به څوک نشي کولی چې په زما موبایل باندې زنګ ووهي. نو دوستانو راسره ویډیو تر پایه پورې ګورئ، په هر څه باندې به پوه شئ. نو دوستانو لومړی چېرته زموږ چینل میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل تاسو له دې نه مخکې نوي سبسکرایب کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. دغه د بیل آیکن هم ووهئ. نو دوستانو را درومو ویډیو شروع کوو، ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. دوستانو زه راځم د اوپن فون بټن انتخابوم. دلته به تاسو ورکړئ هیشت، دغه بټن به تاسو ورکړئ، یعنی دغه هیشت دا بټن دا به ووهئ. بیا به درې ووهئ، تاسو وینئ درې، بیا به یو ووهئ. کله مو چې دا ووهل بیا به ترمبیا علامه ووهئ. دا به خپل دا کې ډایل کړئ. نو دغه دوستانو اوس په دې نمبر باندې مونږ هېڅوک نشي کولی چې بل چاته زنګ وهي یا لا بل چاته زیلوټ کړه. زه ګلرحمان صاحب ته زنګ وهم. دوستانو دا به ډایرکټ راته کټ کړي. ګورئ دوستانو ډایرکټ کټ شو، یعنی ډایرکټ کټ کېږي، د هېچ چاته به زنګ نه ځي. ګوره زه بل چاته زنګ وهم، بل چاته پرې زنګ وهم، نو دوستانو دا به نه ځي. ګوره دوستانو ډایرکټ کټ کېږي. زه چې هر چاته زنګ پرې وهم نو دا به چې دی ډایرکټ کټ کېږي. نو اوس د دې د غیر فعاله کولو طریقه څنګه ده دا هم را سره وګورئ. نو دوستانو دلته به د ستوري په ځای تاسو د ترمبیا نشان ووهئ لومړی، او بیا به درې ووهئ، او بیا یو، او بیا به هم ترمبیا ووهئ. دا به ډایل کړئ. کله مو چې ډایل کړئ نو تاسو وکولی شول چې هر چاته زنګ ووهئ. نو دا دوستانو ډېره زیاته خوندوره طریقه ده. په دې باندې تاسو کولی شئ چې خپل موبایل هر چېرته کېږدئ نو ستاسو موبایل باندې نه څوک زنګ وهلی شي او نه به ستاسو موبایل نه څوک زیلوټ کولی شي. نو دا ډېره زیاته خوندوره طریقه ده. په دې هیله چې خوښ شوي که خوښ شوي وي نو میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.